د پاکستان د پیښور محکمې یو بل لوی رضالت وکړ. د منظور پشتین ضمانت باندې څو شول؟ آیا رښتیا هم منظور پشتین به 27 ورځې بندي وي؟ دا ټول موضوعات په ویډیو کې وګورئ. قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو بخیر. پاکستاني پولیسو له لوري د منظور پښتین نیول کېدل په نړیواله کچه خبرګونونه راپورته کړي دي. د منظور پښتین له نیونې سره سم د بشري حقونو فعالان، نړیوالې ادارې، چارواکي له ربور پښتانه غوسه کړي دي. په خبرګونونو کې د منظور پښتین د خوشي کېدو غوښتنې شوې دي، خو د پښتونخوا مرکز پیښور کې یوې محکمې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین ضمانت ونه منه. ویل کېږي د ضمانت له منلو وروسته به پښتین ډیری اسماعیل خان زندان ته وړل کېږي. د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین تېره وړمه شپه پاکستاني پولیسو له خپلو شپږو ملګرو سره په تاکال سیمه کې ونیوه. له منظور پښتین سره نیول شوي د هغه شپږ ملګري پولیس خوشي کړي دي، خو نوموړي له ځان سره ساتلي دي. پولیس وایي د دوی پر ضد په ډیری اسماعیل خان کې د پولیسو ریپورت ثبت شوی دی او هغوی ته به یې سپاري. د ډیری اسماعیل خان پولیسو ریپورت کې ویل شوي دي د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین په دغه ښار کې په یوه غونډه کې د پاکستان اساسي قانون رد کړی و، خو د پښتون ژغورنې د غورځنګ مخکښ غړی او د پاکستان قومي اسمبلی کې د وزیرستان استازي محسن داوړ بیا د پولیسو ریپورت یوه ډرامه بولي. د منظور پښتین د خوشي کېدو په ملاتړ د افغانستان په مختلفو ښارونو کې هم لاریونونه شوي دي. د افغانستان په ننګرهار، کونړ، لغمان، خوست او مرکز کابل کې هم د منظور پښتین په ملاتړ لاریونونه دوام لري او د خوشي کېدو غوښتنه یې کېږي. د بخښنې نړیوالې ادارې د اسیا څانګې هم د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر د منظور پښتین د سملاسي خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. بل لور ته افغان ولسمشر محمد اشرف غني د پښتون ژغورنې غورځنګ بنسټګر منظور پښتین د نیونې په تړاو په غبرګون کې ویلي دي چې د ښاغلي پښتین او د هغه د ملګرو نیونې خواشیني کړي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي بیا د ولسمشر غني ټویټر پیغامونه د پاکستان په کورنیو چارو کې لاس وهنه بللې ده. قریشي په خپره کړې اعلامیه کې ویلي دي د دوی په اند دغه راز ویناوې د دوو هیوادونو د خپلمنځي اړیکو له ښه کولو سره مرسته نه کوي. لر او بر د پښتین د خوشي کېدو په ملاتړ لاریونونه اوس هم دوام لري. قدرمنو لیدونکو، که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ، زموږ چینل د سره ضرور سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره حتما لایک کړئ.